نن به زه تاسو ته 10 ویبپاڼې یا اپلیکیشنونه دروښیم چې تاسو کولی شئ د ای آی په مرسته په وړیا ډول ځان ته انځورونه جوړ کړئ. هر یو به ژر ژر وګورو څنګه کار کوي او په اخر کې به د 10 عکسونو موږ مقایسه کوو او 3 دانې به انتخاب کوو چې کوم یو واقعي عکسونه جوړي. ټولو ته به زه یوه راهنمایي وکړم چې ماته د ښکلي کابل یو عکس را جوړ کړي. راځئ په عملي ډول یې دروښیم. اولنی اپلیکیشن چات جی پی ټي ده چې تاسې ځئ کریټ ایمیج باندې کلیک کوئ. په دوم قدم کې د ګوګل جیمینای ده چې هلته هم د جنریټ ایمیج باندې کلیک کوئ. په دریم قدم کې د مایکروسافت کوپایلټ اپلیکیشن ده. په څلورم قدم کې د اډوبي اپلیکیشن ده چې تاسې باید اکاونټ پکښې جوړ کړئ. پنځم کې د ای آی ایمیج جنریټر ویبپاڼه ده او په شپږم کې تاسې کولی شئ د شټر سټاک اپلیکیشن یا ویبپاڼه استفاده کړئ. په اووم کې د ډیپ ای آی ډاټ اورګ ویبپاڼه ده او اتم کې د ګروک اپلیکیشن ده. په نهم کې کریون په نامه ویبپاڼه ده او آخرنۍ د اوپن آرت ډاټ ای آی په نامه ویبپاڼه ده. راځئ اوس د دې 10 اپونو ویب سایټونو انځورونه یو یو وګورو. په اخر کې به زه خپل نظر درکړم چې زما په نظر 3 کم یو غوره دي. خو ستاسو په نظر کوم انځور تر ټولو ښه ده؟ دا په یاد وساتئ چې د دې ټولو اپلیکیشنونو یا ویب سایټونو فری یا وړیا ورژنونه خپل محدودیتونه لري. زما په نظر چات جی پی ټي په اول کې، جیمینای په دوم کې او اډوبي په دریم کې ریښتیني واقعي انځورونه جوړ کړي وو.